پسوات کې د غلو راج شروع شوه. په کالج کالونی کې د غلو په ډزو ایکسین شهاب خان زخمی شوه. شهاب خان د ډیپټي کمشنر سواد جنید خان رور دی. په کالج کالونی او شاوخوا علاقو کې تر ځنې په یو ورځ د درې مواقع شوه. پسوات کې مسلسل د داسې حالاتو د لاسه عام ولس د یری ترې سره مخ دی. کتونکو په دې حق لبا د سواد نور تفصيلات مونږ له د سواد سینیئر صحافي شهزاد عالم کاکا راکوي. بالکل سلمان جان داسې د چې د تیر 2-3 ورځې پسوات کې او بیا خاص کر چې کومه پوش علاقه د کالج کالونی سید شریف ګولکدا یا نور علاقې دی په دې علاقو کې د غلانو سرګرمیان جاری دي او پرون ماسپخین په کالج کالونی کې چې کم دی چې دغه ته افسر آباد ویل شي په دغه کې درې کورونه چې کم دی هغه لوټ کړی شو. بیګا ما خام یو د موبایل کمپنۍ فرانچایزر چې کوم هغه کور ته تلو او هغه ته پلار کې درې د اصله وسلوال ولاو او سټم چې هغه پاغوي وسله کې خو د هغه د کور مخ هغه د پیسو روپو بیگ چې کم دی هغه خپل کور ته غزار کو. نو په دغه ټیم کې په دغه کس باندې ډیر تشدد وکړی شو او هغه تشدد نه پس کم وسلوال چې کوم هغه وتښتیدو. وس چې کما نوې واقعیت تر مخې تراله یو غل چې هغه تعلق د رحم آباد سره دی د هغه نوم چې کم دی هغه افتخار ولدي محمد اسرار اغسته کیږي. دغه غل یو کور ته اوریدو او په دغه موقع باندې سکسان رالو او هغه چې ولیدو نو دغه ځوانانو په د پسې شاته منډي وهلي او په دغه ټیم کې شهاب ایکسین کم چې د موږ د ډیپټي کمشنر سواد جنید خان رور دی هغه د گاډي نه راکوزیدو په دغه ټیم باندې د غل د فایرینګ نه هغه په خپه باندې لګیدل زخمی شوی دی. په دې ټیم کې هغه سیدو هسپتال ته منتقل کړی شو. د هغه حالت ویل کېږي چې د خطرې نه بهر دی. دغه ځوانانو کم چې په دې غل پسې روانو هغه په موقع باندې د غل چې کم دی چا چې فایرینګ کړی ملزم چې کم دی هغه ونیو او هغه پولیسو ته حواله کو. د تیرو ورځو چې په دې علاقو کې د غلاګانو واقعیت روان دي نو د دې وجنه د سواد په خلکو کې ډیره زیاته یره تراه د سواد پولیس چې کم دی هغه د غلاګانو د غلو په نیو کې مکمل ناکام شوی دي او هغه د خپل ذمہواریانو نه غافل دي. په دې وجه خلک چې کم دی ډیر زیات د وری ترې سره مخ دي او په خلکو کې ډیر زیات تشویش مومده کیږي. سلمان